الله تعالی وخپل مخلوق ته ولې ټول انسانان د یو بل غټ نعمت کبرا دا وسو په یادي وایي دغه انعام مې در باندې کړی دی نو که دغه زما قرآن دغه زما رسول دا کسې رښتینې اوس وګڼئ عمل په وکړي نو به کفران د نعمت رانیسي ترک د نعمت به رانیسي او که دغه کسې رښتینې ونه ګڼي نو کفران د نعمت وکړي او ما څونه غټ انعام در باندې کړی هغه انعام څنګه ولې صحابي هغه دا دی چې الله پاک د آدم علیه السلام د خلافت مسله راکړه آدم علیه السلام د ټولو انسانانو پلار نو چې د یو چا پلار د یو سړي انعام پروردی د یو سړي نعمت پروردی نو زه کوم خلک ورته پیغول چې برای ملا دې ما ته څه پلار دی لا وایي دوی په ډوډۍ ویسو نه دي د احسان ورته زړه کې نو هغه چې پلار دی لا دونه احسانونه پراته دي نو ته خو زویه ته کله د دوی د احسان وتلی دلته ما الله پاک وایي پلار مو چې آدم علیه السلام دی هغه زما د نعمتو پالل رسول پر هغه ما انعام کړی و نو چې پر هغه مې انعام کړی ته څنګه زویه د هغه چې ته د دغه انعام شکریا نه ادا کوې شکریا دغه ده چې هر چا چې ستا په پلار انعام کړی دی د هغه سړي به ته تابعدار هغه شخص نو ته څوک دی الله عز وجل الله پر آدم علیه السلام باندې انعام وکړي نو د هغه پر اولادم واکې انعام راغلی دغه نعمتو پر زړه کړي او انعام څونه غټ انعام دی ته چې بیا خپله بره ترازو ته سره واچوي چې تر ملایکو مې افضل نو چې دغه زموږ عقیده اوس هم ده د عام انسانان تر عام ملایکو افضل دي خاص انسانان لکه انبیا علیهم السلام هغه بیا تر هغه خاصو ملایکو افضل دي د خلکو په دماغ کې دا ده چې دا ملک چې نو دي دا تر انسان افضل دي اوس به دا خبره روښانه شي څوک افضل دي څوک بهتره دي ورته وویل الله داسې وایي واذ در په یاد که ای پیغمبره قال چې وویل ربک رب ستا دغه وایذ خو نو ظرف دي دلته په عربي کې هر ظرف په عامل غواړي بره واذکر ورسره ایښودل کېږي چې واذکر در په یاد که اذ هغه وخت ولې خو ظرف عامل غواړي نو در په یاد که اذ هغه وخت قال چې وویل ربک رب ستا للملائکة وملائکو کې وویل والإني زه چې یم بېشکه جاعل زه ګرځوونکی یم په الارض په دې مځکه کې خلیفة یو خلیفه زه ګرځوونکی یم په دې مځکه کې یو خلیفه دلته جوړوم خلیفه معنا نائب د یو چا چې یو څوک پر هغه ځای باندې نه وي دلته باره نو نائب مقرر کړي وایي دغه کارونه چې ما په خوا کول ته بیا کوې نو الله ویل زه خپل یو خلیفه په دې مځکه کې ګرځوم د ملائکو کې وویل قالو ملائکو ورته وویله ول اتجعل فیها من یفسد فیها باره دوی ورته اتجعلو ایا ته ګرځوې فیها په دې مځکه کې من هغه څوک ګرځوې یفسدو چې هغه به فساد کوي په هغه مځکه کې غلاوې بدۍ کوي لارې بدۍ نیسي نو فساد کوي دا یې یو ویسفکو د یو چا بیولو ته ویل کېږي الدماء وینو دا خو یو فساد مګر دا بیخي غټ فساد وي جلا یې باره ذکر کېږي لکه هغه سړي چې تخصیص بعد الفعل نسبح بحمدک ونقدس له ونحن مشتي الله نسبح مش تفكيكه بحمدك سره د حمد استعسنا دي هم بیانوي ونقدس او مش نسبت تفاقيك ولك سره پر نسبح مش تسبح وايي سره پر بحمدك سره د حمد د خلافت وردي الله په جواب متواجد دي قال اني اعلم ما لا تعلم ولا الحمد لله وايي دربس مې وګونه نه ذکر او د مځکې خلافت و انسان ته کې چاغال ته ورته جنګونه بکیر لا حکمت ما ته معلومه علاوه چې انسان د خلافت ورته کیسه ورنه دا خو د آیت کریمه ترجمه شوله اوس نو آیت کریمه ته چې تاسو دغه څه ورګرځي اول د انسان د آدم علیه السلام مخکې څنګه واقعه د دې د قانون د خلافت د دوی په لاس کې په ځمکه کې انسان لا نو جوړ شوی آدم علیه السلام لا نو په دغه ځمکه کې د پیرانانو حکومت دا شیطان په خپل د پیرانانو د قسمت څخه د ملایکو د قسمت څخه نه دا راځي و دا جادوګرانو کې وایي اوس هم سر پر سر سره ودرېږي دا ستوري سره واقع خو بیا الله پاک په هغه ستوري په هغه شهاب مګر باره دوی دونه ازادي درلود اسمانو ته وختله اوس هم اسمانو ته بیا یو ورکول چې وختای نه شي په خاطر غوږ ونیسي که ملایکو څه خبر ورسره کول دوی هغه واوري الله تعالی په هغه وخت د خپل فوجان چې د ملایکې دي دغه باره پر اواسه باره وخت کښې وایي نو چې راغله د ملایکو کې به راګرځي د مځکې حکومت کې و په لاس مګر باره دا غرور دونه ډېر شو په ځنګلو کې ځینې پټ شو خو مځکه یې د دوی څه فارغه کړله شیطان داسې په داسې خپلې تسبیح راواخېست تسبیح په شروع کړه ولا شي په ګرته طاعت وکړه چې دا انسان مو شیطان دغه ابلیس عزازیل چې موږ ته وایي دی دلته د ملایکو سره ملګري شو چې شل وارې مې ورته وویله چې دغه شیطانتونه مه کوئ دغه ساعتونه مه کوئ زما په کول یې نه کوو ده به زه وایي نو نور شیطانان یې اکثره یې بړ کړی څه وتښتېده په دا غرو ورغو کې پټ شول دی یې ورسره بوتې اسمانوال دی چې دورې ولاړې دغه وخت دغه د عبادت په ریا شروع شو د دې ځایه بله خبره ستاسې وزیر ته درځي چې د ریا عبادت خورا خطرناک دی چې دورې ولاړې معنا دا یې حکومت جوړوي چې جوړوي دا پلان مشر دی
ولې خو څونه عبادت کوي بس معلومات خو د خبر یا د خبره بیا راشي نو د عبادت شروع کې د ریا پر کم په دغه خاطر د عبادت کوي چې د خلافت وړ باندې ګرځېږي چې بله فهم که خلیفه او امیر یې ټاکي خو ته یې بل څوک امیر نه دغه یاده دا خدای په خپل عبادت لګیا دی د ملایکو سره آزاد په ټول اسمانونو کې ګرځي د الله اراده دا بله الله د هغې خلیفه نه ټاکي دوی خو پوهېږي چې ستا عبادت په ریا دی الله پاک اراده وکړه چې د مخه څخه آدم علیه السلام جوړ آدم ګوري نوم یې آدم دی آدم د خشت ماخوذ دی وایي د اجیم الارض ماخوذ دی اجیم دا د ځمکې چمړې ته وایي چې د ځمکې دا مخ وایي چې د ځمکې چمړه ده د ځمکې مخ آدم یې د دغه څه جوړ کړي په دغه آدم ورته وایي چې د اجیم الارض څخه جوړ دی نو یې واره جبریل امین ورته راواستوه روح البیان دا تفصیل لیکلی جبریل امین چې ورته راغلی بله یوه مځکې ته ویله چې الله پاک ستا د مخه څخه زما یو مټ خاوره غواړي بله انسان یې جوړ ځکه ورته بغیر کړه بله نو چې انسان ځینې جوړ کړي هغه به ګناه وکړي څوک به جنت ته ځي یو څه به دوژخ ته ځي نو زما اجزا ولې په دوژخ ورعرضوي نو د هغه خدای دوی به دروړي دي بس بغیر ورته جوړ کړي که زما څه ویل جبریل امین به ته د الله پاک په دربار کې حاضر شو هغه بغارې وي ناري وي د خدای پاک وي نه راته ګرځي څنګه ځي راغله الله پاک اسرافیل علیه السلام ورته راواستوه بلل ته ورشه ورته د مځکې د ټوله مځکې د مخه څخه یو مټ خاوره د ملک مفتي نو څونه غټه ملکه د جبریل امین اسرافیل علیه السلام یو مټ خاوره د ګرده مځکې څخه غواړي چې الله پاک انسان زندګي بیا جوړ دغه الله پاک وي نو د ولې شاکر راستولی نو خو زما اجزا په دوژخ ورعرضوي دغه چې ما د بدانه څخه انسان جوړ کړي دا خو د څه ښه عمل وکړي څه به بد دغه بد والا خو دوژخ ته وراچي نو ما مو نو چې د ذکر ته بغیر کردم بل هغه بغار ته وکړه بل بیرته د الله پاک په دربار کې عارض شو بل الله ته عذر وړاندې کړي بل الله په دغسې زارۍ کې بخاري ایستاوه وینې راته شفیا کېږي نو زه څنګه ځینې راغلم وسوځل شو بیا یې نبي علیه السلام ورته ورته یو مټ خاوره راکړه هغه چې راغلی بیا هغه کیسه وه چې سلام ورته وایي چې الله پاک یو مټ خاوره غواړي دې په بغار شو ورته وکړه چې دا ما د دوژخ ته چې د دوژخ حال څوک لري نو زما څه ما وکړه دی هم دغسې ورته میکایل علیه السلام ورته ولري چې هغه دغسې بغار عزراییل علیه السلام الله پاک ته راواستوه چې ته یو مټ خاوره راکړه عزراییل علیه السلام چې ورته ولري بله زه یو مټ خاوره د دغه ځای څه وړم دا ستا د ټوله مخه څخه الله پاک انسان ځینې شی ځینې جوړي معنا آدم علیه السلام دې چې ورته بغار کړي چې د خدای پاک کړي نو د ورور درته درد لري بل خو زما هغه خدای راستولی څه د خدای ورونه راځي زه نو کوم خلکو سره راغلی خو هغه چې ته روی راته شفیا کوي هغه راستولی ولکن پرېږده بس یې ځینې ټوک چې ټولې کې الله کې دی راوړ آدم علیه السلام دغه خاورې څخه چې دا د انسان وایي رنګونه څونه مختلف دي د مځکې رنګونه دغونه مختلف لکه د مځکې طبیعتونه چې مختلف دي د انسانانو طبیعتونه هغونه مختلف دي یوه مځکه یو شی شین کوي بله یې بیا نه شین کوي داسې ګوري دا کښونه د ملکوږه پټ سره لري خو د یوې مځکې عادت یو رقم د بلې مځکې عادت بل رقم طبیعتونه او رنګونه سره مختلف سي نو الله پاک دغه خاوره په دورې خشته کړه وایي 40 کاله خشته پرته وه چې بیا یې آدم علیه السلام الله پاک جوړ کړي بیا روح نور پکښې شوی دی هغه رقم پروت مګر عزراییل علیه السلام ته نو الله وویله باره لکه خاوره ګوره په دا ګل ګورو کې ونه ځینې راغله زړه یې په سوده کېده ته چې ورغلې تا دغسې ښه جرأت وکړې ورانباندې کتې راټوله دي چې زه نو ښه په پسې راغلم روح یې نه څوک نشي راغلی دا چې عرب ملک وراسه دی به بغارې وي چې د خدای روی دی ما مړ کوي بله به نو ایله کوي دا روح باندې هم څه کړی دا هم ستا وظیفه سره په روحانه دی باره مقرر کړي ولې چې دلته چې جرأت وکړي دا هم جرأت کولی شي روح هم ځینې راوړی سي ته غښتلی نو دی پر دې مقرر کړي آدم علیه السلام چې هلته پروت روح لا نور پکښې پسوي شیطان خو د ملوکو سره ایله و په اسمانونو کې پورته ولاړ ښه ښکته ولاړ خپل عبادات یې کوله خپل سپېګرت یې کړ دی چې به تېروي چې ورته وکړي داسې ډول ټکه ولشرنګه یې کړ مرام نس یې ګورم شرنګر په خطا وځي دلته به ناده دا یو خبره چې دی ویل چې دا جوړ کړی دی روح یې پکښې کړی دی ولاړ دی تیار اماده چمتو چې ما ځواب سته باچا دې ته تیار اماده دي نو ملایکو به راوکړي ته دا څوک پکښې اوس سوال دغه دی ګوره یو سوال ورته چې ملک ګواکې پر الله پاک نعوذ بالله اعتراض کړی الله لو زه خلیفه جوړم دې څه ورته اتجعل فیها من یفسد فیها او ملک او خدای اعتراض په خدای په اعتراض ناجایز دی دا یو سوال په دغه ځای کې واردېږي خلک یې کوي جواب یې دا دی چې سوال دوه قسمه دي ګاهې ګاهې یو سوال دا رقم چې یو چا باندې مثلا ته عیب ولټې چې دا ستا په خبرو کې خو دا سوال واردېږي ګاهې ګاهې سوال د عجز چې الله پاک ته حکمت یې نه رامالي د حکمت په رقم چې بیان د حکمت ځینې غواړي چې دا څنګه حکمت دی موږ ګناه نه کوو موږ نه خلیفهګان کوي په مځکه کې چې مځکې ته مو ولېږي دی چې دغه رقم چې مونږ کوي او ته خلیفه کوي ولې د دې سوال لپاره وسو چې دا په طریقه د اعتراض نه دی دا په طریقه د طلب د حکمت دی چې الله ته حکیم ذات په دغه کوم حکمت دی حکمت راته روښانه دی کېدای شي اعتراض وکړي که طلب د حکمت شو طلب د حکمت شو اعتراض پر الله پاک ونه کوي نو دا سوال په دغه مګر بل سوال دا واردېږي چې ملائکه په دې څه پوهېږي ملائکه خو عالم الغیب نه دي تر اوسه پورې د آدم علیه السلام څه کردار دی ولې دي چې باندې په خبرې چې دلته جنګونه کې هلته ویلي دوی دي څه په خبره ملائکه خو علم غیب نه لري هېڅوک علم غیب نه لري چپ له الله څخه
نو دوی ته څه معلومه شوه دا خبره چې دوی هلته فساد کوي؟ د دې تفسیر درې وجوهې ذکر کړي وایي یوه وجه یې دا کېدای شي چې دوی ته معلومه شوله چې پر پیرانانو یې قیاس چې هر څوک چې ځمکې کې خپل حکومت وویني خپل فوجونه وویني دا بندیخانې وویني هغه د خلافت وکړي په پای کې دغسې بدبو هم دغه رقم چې دی چې ځمکې کې ورولېږي خامخا به فساد نه کېږي چې پر ماسبقه پر پیرانانو یې قیاس وکړي چا ځینې په باید دوهم جواب چې ورته کولې درېیم جواب تفسیر دا ورکړی دی باره وایي نو ملایکه د خلیفه د تورې زه پوه شم خلیفه ته ګرد ورته هغه وخت کې ضرورت دی چې په هغه ځای کې پوچا خو دي دا خبره دې له کلام څخه چې الله پاک تعالی هغه کمونیستي نظام دا دی چې په هغه کې پاچا نشته په کمونیستي نظام کې واجب نشته په کمونیستي نظام کې عسکر نشته ولې خو دوی وایي جنګ چې ګرد عمر کول کېږي پر دغه شیانو کول کېږي چې ته د مثال په طور موټر لرې زه در خرابوم یا ته سرای لرې زه در خرابوم څه خبره زده کړي هغه یو شیان د زمینې که ټوله دولت ته وسپاره نه دوی وایي اشتراک در زن ښځې سره شریک دی انسان خپله ځان ته شخصي معاینه نه لري په کمونیستي نظام کې اشتراک در زر پیسې ګرده سره شریک دی د بیت المال د هېچا شخصي پیسې نشته اشتراک در زمین ځکه ګرده د حکومت د کوم حق لري د حکومت څخه یو جوړه یو پتلون اخلي یو جمپر اخلي یو زیم اخلي باچا هم یو جمپر او پتلون اخلي بل یو جمپر او پتلون اخلي په موټر کې تم سپرېږي د حکومت ته به نه وایي دا زما موټر دی دا د حکومت موټر دی پکې سپرېږي او جنګ پکې نو دوی وایي باره هغه دوره طلایي دوره بولي که موږ چې هغه څه چې خاني جوړت جوړ کړي وایي د لیدر جوړوم دلته به نه باچا یې نه به والي دا شیان دي دعوه کړي زما خبرې اوس متوجه شوست چې په هغه ځای کې باره خلیفه نه وي نو په جنګ هم هلته نه وي خلیفه خو د جنګ لپاره پیدا کېږي نو چې الله الخلیفه د خلیفه د تورې څخه د ملایکو ذهن ته راغله چې په خدای هلته جنګونه باره کېږي په خدای هلته وینې دي ولې دا خلیفه چې دی خلافت خو هغه وخت ضرورت دی چې جنګونه نه وي نو خلیفه او مشر ته ضرورت شته نشته خلک خپله سم سره چې ته څه مشر پیدا کړې څه عسکر ورته ویلی چې فلانی راکش له بندې کړه فلانی ویلا کړه نو د دغه ځای څه د دې علم راغله درې خبرې مې در وکړې په ذکر ملایکو ته دا خبره څه معلومه شوله سوال دغه دی چې دا انسانان به هلته جنګ کوي او دوی خو عالم الغیب نه دي اوله خبر جواب دا د تفسیر ورکړی دی برای پیرانانو انسانان قیاس دوهم جواب دا دی چې الله پاک خو دې ته الهام وکړي القات الخلق ورته وکړله د دغه ځای څخه الله پاک دې ټول دا به هلته جنګ درېیم جواب دا دی چې د خلیفه د تورې څه زده کړه خلیفه او مشر ته هغه وخت ضرورت چې په هغه ځای کې جنجالونه وي چې باره یې دوی فیصله کړي چې جنجال نه مشر خلک څه دي خو پاتوس باره عبس نو د خلیفه د تورې څه زده کړه بهرحال دا دوم سوال جواب هم وشو نو دوی وعلا تقول ورته په دې مځکه کې هغه څوک ګرځي چې فساد کوي او وینې تویې وي ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک فدغه ونحن نسبحو کې بل سوال دی هغه سوال دا دی چې سړی د خپل ځان صفت په خپله نه کوي ملائک په خپل ځان صفات شروع کړي چې ګوره خدای پاک موږ ته لپاره تسبیح سبحان الله وایي بحمدک سره د حمد ستا الحمدلله وایي ونقدس موږ ته لپاره پاکي بیانوو لکه انسان ځان مخ مخ ته کوه خپل رقم شو دا خو د قسمت خو ریا راځي نو دا خو ښه کار نه شو دلته جواب دا دی چې توهم د ریا دلته نه کېږي ملائک خو الله پاک معصومې جوړې کړي د ملایکو خو ګناه نه کوي نو ریا خو ګناه ده په دې کې کومه خبره ده الله چې انسان خلیفه کوي موږ نه خلیفه کوي الله یې جواب کړي قال الله ورته ویله واني زه چې یم اعلم زه علم لرم ما پر هغو ټولو حکمتو لا تعلمون چې تاسې علم نه درلودی دا ستاسې کار نه دی په خبره خو اوس پوهېږم هغه حکمت اوس بیانوي الله وایي زه به یوه جزیه درته ښکاره کړم چې انسان استعداد لري ملکې کې نه لري هغه کومه دي په فضیلت کریمه کې هغه د استعداد بیان دی چې الله وایي په دغه انسان ته لیکل بیخي ورکړی د مځکې د اسمان فرق یې بیخي ورکړی دی د ګاډرو د پتري فرق یې بیخي ورکړی دی د خښتې او د مځکې فرق یې بیخي ورکړی دی کاسه او کاسه دی دغه د آدم علیه السلام په ذهن کې ورواچو او دغه تعلیم ته بیا پام وکړي تعلیم په دغه ځای کې بیا په الفاظو سره نه و دلته سوال واردېږي سوال دا دی ښه نو چې آدم علیه السلام ته الله پاک دا ګرده شیان وښول په کومه ژبه یې وروښول په دغه وخت خو ژبې هم نه وي عشان په کومه ژبه وروښول دلته دا تعلیم د ژبې په ذریعه نه دی سوی چې الله په عربي ودې تعلیم ورکاوه په انګریزي یې ورکاوه په پښتو یې ورکاوه په فارسي یې ورکاوه دا تعلیم دا رقم دی د الله په علم کې ټوله شیان په هغه کې خو الفاظ نشته لکه بس په ظاهره بیا زه یو مثال درته پېښ کړم مثال یې دا دی د دې ټیپه څخه ګای ګای موږ پر بل ټیپ باندې ریکارډینګ کوو د سټیزه په ټاپه کې څوک یې چون نه راوړي چې بله په تاوه کړي دا ګر دلته ریکارډ شوي که دې ریکارډ شوي تر دغه لا ښه مثال دا دی د یو دې سړي لږ ریکارډ کړي د رساله په هغه ځای باندې یو 15 ساعته کتاب په یو سیټ کې د دې سړي سره بلې سړي ته اړي فقط دا لین هغه سره ومشي بس بټن پرې کښاري والا راوځي برج علاج عیني هغه ستا ټول احادیث هغه ټول تفاسیر ټول په یو کې به جمع فقط ما جعل فقط كل سبع ساعات دماغ ټول علوم ډکس نو علم تعلیم ورکړي آدم و آدم علیه السلام یو نماینده یو موږ مسمیات نومان مجلد نو الله پاک اسماء و آدم علیه السلام ته وشول برای د مسمیات ګرځول را پیش ورته ویل برای ملائکه د دغه شیانو نومان چی ملائکه موږ څه په خبره چی
آدم علیه السلام ته د دغو شیانو نومان څه شي دي؟ آدم علیه السلام لکه تکمیل کردن په یو ورځ ورته کشف فلانۍ بیا چې به د هر یو پوښتنه کول چې دا د څه شي دپاره دي د هغه خدمتونه ورته ویل چې دا د دغه کار لپاره د مثال په طور سپرپۍ د څه شي دپاره د سپرپۍ حکمت ورته وایي سپرپۍ د دغه دپاره ده نو په دغه کار نه ټول ورته وشو څه چې علوم وسته دا ټوله د آدم علیه السلام په دې کې ذخیره ملایکې علیهم چې دا سره کوم شی جوړ خو مې نومان د ګردو زده دي چې هم د هر شي په باره کې پوښتنه ځینې وکړي هغه ته دومره تفصیل و کشف ورکړي فایدې اگر د بیان کړي تاسې بس په خبره پوه شوه الله اسما د ټولو شیانو ور وښول ثم بیا یې عرض ده راپېښ کړه هم دا څوک دا نومان یې راپېښ کړي چې هغه مسمایات راپېښ کړي هغه مسمایات چې نومان ورته وضع شوي هغه شیان یې ور عرض کړي پر چا یې عرض على الملائکة پر ملایکو باندې ملایکو ته مخ ته ودرول بارونه الله څنګه ورته امتحان شروع شو فقال الله ورته انبئوني تاسې اخبار وکړي بیان وکړي نعمان بأسمائكم وما نصر هؤلاء بدو شاب تشتيس مخته ولا دي مسافة طور خر دي غيي دي ما دي لرام دي إنسان دي سبيكر دي ميز دي كم شيئا وترافيش ولا دو نمان راوشاس ملوك تورتوين على فق تسمات إخبار وكي إن كنتم كثير في سياس صادقين رشتيني بخبر دعوكي شو مش قدر إنسان بيه كبخبر دعوكي رشتيني اسمه إخبار ما توكي دغه إن كنتم صادقين دا شرط دي جزاء هغه د شفاء انبئوني هغه مخکې انبئوني پر هغه باندې دلالت کوي جزاء هغه حذف شوی نو که تاسو صادق یاست خبره دعوه کې چې د فجرت دعوه کوي نو انبئوني ما ته بیا اخبار کې هغه وروسته انبئوني ما نو حذف هغه باندې دال هغه مخکې انبئوني دي اوس ما خبره ته پوه شوي یاست چې الله پاک خلاصه دا وکړه چې الله پاک د ټولو شیانو نومانو ادم ته ورښول او دا مال تعلیم داسې په ژبه سره نه و دغسې د په دین کې ورکار بیا یې هغه شیان چې نومان دي هغه شیان یې ګرده راپېښ کړه حاضر کړه ملک ټول دغه څه شي دي حکمت یې بیان کړي نومان یې بیان کړي ملایکو چې دا راته ووایاست که صادقه ملک څنګه جواب ورکړي په پاچا څه شي نه ویشته کړي قال دا ملایکو وویله سبحانه پاکي ده ته تا لره ای الله تا لره پاکي ده لا علم لنا لا علم هېڅ علم مثل الناس نشته الا مگر نه ما هغه علمتنا چې تا راته ښووي فقط تا دغه الهام راته کړی و چې دا وینې هلته تویوي هلته به جنګونه دغه قدر معلومات راته وبهله نو دا چې دا شیان څه شي بولي دا د څه شي دپاره دي ولکن یا پاره معلوم دي ولکن په خبره خو اوس پوهېدلي یاست دغه د اوس د عوامو بله خبره ده بیا چې دوی د یو چا دغه کړي وایي د مور نه مې ولاکه د اسمان د ملایکو زده دا خبره ده بعد د اسمان د ملایکو هېڅ شی نه دی زده د اسمان د ملایکو خو دې دا رقم جوړ کړي چې د انسان خوراک غوښتلي چې رقم شیان یې زده د اسمان ملایکې بې عبادت بل په هېڅ نه کوي دا خو ګرده د هغه چا کار چې په دغه شیان باندې لګیا یې پکښې ولاړ دي موږ پکښې غوټۍ په دغه خبره نو دلته د علم مسئلې ته راسه په علم کې آدم علیه السلام ګوره پر بدتر شو دوی خپل اقرار د عجز وکړي والله علم هېڅ علم نشته لنا زموږ لپاره الا ما علمتنا مګر هغه چې تا یې څه شیان راته ښودي عبادات دي یا د دغې خبرې الهام مثلا چې آدم علیه الصلاة والسلام او د ده زامن چې ولاړ تاته په جنګ انك انت العليم الحكيم انك بشك تجي يا الله انت العليم وزئت خبرداري الحكيم وزئت حكمه ولا تقول عجز داس اقرار وكي شو واقعيه الله صاحب حكمتنا مسلم في انسان كان استعداد است شغل استعداد مش نسي كتاب ملائكه بدغه شان ورشود عباره بن بين امتحان ځان خسته فملائكه خدای استعداد نه دغه ځای ګوره لکه د مثال په تور په کمپیوټر کې د دغه څه شیانو جیبي یې پکښې د بل شي نه یې پکښې هغه استعداد یې نه یې پکښې بالا نشي ریکارډولی لکه د پتا د ډاکه چې نو بالا روشن بیا ریکارډوي خو نه ریکارډوي یو راوایي چې اړخ مې خراب کړي نو دلته د ملایکو دا دماغ چې الله ور جوړ کړي په هغو کې د دغه ریکارډینګ ځای نه و چې دا ګرد د شیانو علم ورچېده په آدم علیه السلام کې دغو نه ځای دماغ د دغو نه حوصله درلوده چې دا ګرد د شیانو واټو د حکمتو سره لا د ده دماغ کار هم کوه بیا تر به تېروایه چې پوښتنه به جوړ کړي دا څه شي د به نوم یې روښانه ولې لکه زموږ داسې جماعت دا خو معین کمپیوټري نظام دی شیان ذخیره هم پکښې دي په دا یوه ګړي کې طالب سوال وکړي چې زره به څه څه دی بیا دستي درته شروع شي چې دا صیغه واحد مذکر غائب فعل ماضي معلوم اگر بیا تفصیل ورله ورکړي د هر شي پوښتنه شته پر راغورځه د ده دماغ راپورته کړي نو آدم علیه الصلاة والسلام کې دغونه استعداد ملک یې عاجزه شول قال نو الله په جواب کې باره ورته وویل ملوک ول یا آدم ای آدم انبئهم ورته وسم اخبار ورکول نو دي خو ساکت چې موږ نه پوهېږو انو آدم علیه السلام ته وروسې ورته شروع یا آدم ای آدم انبئ اخبارکهم ودي ته باسمائهم په نومانو سره د دغو شیانو دغه د هم بیا مسمیات ته راجع دي الله ور نومان یې ور یاد کړي چې دغه شیان څه شي چې تا مخامخ ولاړ دي آدم علیه السلام ول میز پنکا ګاډر پتری پلانۍ دا ډېره شیان یې ویل او چې پر هر یو به یې دراوه چې دا د څه شي دپاره دي دا حکمتونه یې بیانول فلما انبأهم نو هغه وخت انبأ چې اخبار وکړي د آدم علیه السلام هم د ملائکو باسمائکم نومانو سره هم د دغو شیانو دا ګډ ورته بیان کړي قال نو باره الله ورته وویل د ملایکو په دغه هم پوهېږم چې انسان د خلافت وړ دی او ته د خلافت وړ نه یې نو مسله ته بیا ځای کړو بالا خبره حل شوه په خبره اوس وپوهېدله
دغه اسقالت چې موږ سبا کړه چې کوي تر دغه ځای فقط دغه نعمت الله او انسان ته ورکړي چې ګوره پلار دی هغه پلار چې آدم علیه السلام دی ما دغه اعزاز او کرام ورکړي تر ملایکو چې د ترک خلافت من ځکه ورکړي اوس نو تفاصیل وایي دغه سیوا خبره معلومه شو چې عبادت شکار دی که علم شکار دا د قرآن نص دی ورته وګورئ په خپله په ځان نس وسپوس دا عوام او طلبه له په دغه اخته دي یو ځای چې یو پیر دی در دا ګورد ملایانو شغلې غواړي چې سجده وکړي دغه ځای د ملایکو به ډېر عبادت کوي خو ملایکو هم ډېر عبادت کوي د ملایکو په سر عبادت هېڅ پیر و ملنګ نه دي چې خدای پیدا کړي دي بل کارو کې د زرو کلو څخه مګر آدم علیه السلام تر اوسه یوه سجده خدای ته نه ده کړې یوه سجده د اوسه خدای مازې مخلوق سجده جوړه کړي راپورته شو الله شیان پر دماغ ورکاټ کړه عالمه ځینې جوړ کړي اوس څوک افضل دی بلکې افضل دي که دی دغه د قرآن بیان څوک دي دی افضل شو او سجده یوه نه ده اوسه کړې دا خو وروسته کار دی چې به دی مکلف کېږي راځي و مځکې ته به بیا لمونځونه کوي یا به دی حجونه کوي خو چې دا یې هم وکړي د ملایکو د یوه کال که دا عبادت نشي کولی ولې خدای بیا خوب هم لري ملایکو خو خوب نه لري دی خو بیا د دنیا کار هم ظاهري ملایکو د دنیا کار نه کوي هغه شپه ورځ په عبادت لګیا دي دی په شعروس کې غواړي عبادت کوي ګډ ورځ په کار لګیا دی مګر په هغه څه بیا الله پاک پر افضل کړي چې رکي پر افضل نو وایي دغه ځای څه به سړی خبره زده کړي چې خبره به دماغ ته راولي چې د عبادت علم افضل دی علما تر پیرانو افضل دي دا خو دا جلا ده چې دوی درباریان دي د ده د خپل طاقت نه کوي چې ارمان دی پیر په دربار نه وتلی دی پلار دی ځان یې خونه کړی سم کړی هغه رقم نه ده خبره دوی باید د علماو دربارو ته راشي علما باید خپل ځان سنګین کړي تاسو خپل ځانونه سنګین کړي چې دی ستا دربار ته نه راځي پر هېڅ جنوب ولې الله ته فضیلت ورکړي ته د ده پر دربار ته نږدې کېږي نو دی څه شي کوي خدای عبادت خو ته ته ګټه رسېږي تا ته څه ګټه رسېږي ستا د علم خو پیري ته هم ګټه رسېږي میږي ته هم رسېږي مایي ته هم رسېږي انسان د ملا په ژوند چې ملا ژوندی دا دنیا به وي ولې خو د الله ذکر معنا دا دیني نظام به دا به جاري وي نو دا مې درګې درته ویله چې د دې مطلب نو دا نه شو د دې خبرو چې هغه عابد هېڅ شی نه لري هغه ودې لري په عبادت کې ایمان په مقابله کې د عالم چې نسبت واحده د عالم په لفظ درنه ده نو د مثال په طور د ملایک هېڅ شی نه لري نو ولې نو د الله پاک بزرګ بندګان دي د الله پاک معصوم بندګان دي مګر د آدم علیه السلام په مقابله کې به کې دي کمزوري سره آدم علیه السلام چې مقابله واخلې چې په امتحان کې سره واچي آدم علیه السلام پر بالا دی د ځمکې خلافت الله پاک و آدم علیه السلام ته ورکړي ودې کې نه پیور خلاصه زما د خبرې دا راوتل چې عبادت افضل شو که علم یا عبادت پر افضل علم پر افضل شو تر کوم عبادت یو خو زموږ د ریا عبادتونه دي د ملایکو تر هغه اخلاصي عبادت هغه دي افضل که نه ګورې دغه د قرآن کریم نص دي ټوله تفاسیر دغه خبره د دې داسې معلومه شوله چې علم پر افضل دي دته هغه دغه ورکړه قلنا چې موږ وویل چې پس بل نعمت الله پاک ور یادوي ولې انسان ته به راوایي یو خو مې دا کار رسول چې ستا کار کوي پس ځکه ته الله پاک راولي ته حکمراني کوي بل ځای ورته ګوره واذ او هغه وخت په یاد کې پیغمبره قلنا یعنې ګردو خلکو کې آدم علیه السلام عالم آدم علیه السلام موږ آدم علیه السلام ته ټوله سجده وکړه فسجدوا الا ابلیس فسجدوا دې ټولو سجده وکړه الا ابلیس چپ شیطان یو شیطان علیه لعنت سجده نه وکړه ګوره مګر دغه سمه سجده چې ده په دغه وخت کې چې الله ورته ووایي سجده جایزه ده بعضې طرف ته د آدم علیه السلام سجده خو الله ته ده لکه اوس د مثال په موږ سجده مو د کعبې شریف ولا د ګورته مو سجده کوو کعبه شریف خو د غره ډبرې سره ایښې ده یو حجر اسود د سما سوا چې د جنت څخه راغلی ده د دې سما چې د نور ډبرې خو دغه د مکې د غره ډبرې دي ابراهیم علیه السلام هغه کښېښودې جوړه کړه نو موږ ورته ګورته نعوذ بالله سجده کوو سجده خو مو الله ته ده دغه ماز الله طرف راوټکوي چې خواته مخکې ونیو نو دا هم دغه رقم آدم علیه السلام یې د کعبې په رقم ورته ودراوه برای ټول سجده وکړي سجده خو به د الله د امر په خاطر مګر مخ ور ورته وګدوي چې د تعظیم پکښې کې راسي د اعزاز پکښې کې راسي مګر چپ نه د هغه وخت څخه په نور ادیانو کې هم دا مشروع دا سجده د تعظیم د اسلام دین شرع بر اسلام دین سجده د تعظیم و غیر الله ته حرام کړو دا منع ده پیغمبر کما یو چا ته امر کول چې سجده مخلوق ته وکړه نو به موینه ته کړی وای چې باید یې مل څو خپل لړ ته سجده که سجده په دین کې د الله سما څخه بل چا ته روا نو د معنی ژبه و نه ته روا مګر خصوص په دین کې دا کار منع شو نو په هغه وخت کې الله پاک چې ملوک ته وویل دا سجده د پاره د تعظیم د آدم علیه السلام او هغه هم د الله د پاره سجده باید د عظمت په شرط کې د کوش کعبه مشرفه معلومه وي خو مخ مې ځای خواته دی نو دا سجده د تعظیم اوس هم په دین کې مشروع نه ده بلکې منسوخه شوې ده نسبه پکښې په هغه وخت مشروع نو خبره دا شوه الله وایي چې موږ ملایکو ټول چې اسجدوا سجده وکړي د آدم علیه السلام ته فسجدوا دوی ټول سجده وکړي الا ابلیس مګر ابلیس علیه لعنه نه وکړه لابلیس قبل ته منفعل ابلیس وایي د ابلاس څخه ماخوذ ابلاس و نه امیدۍ ته ویل کېږي دی هم نه امید شو د الله پاک د رحمت څخه په دغه وخت
ولې خو ما د ټول ما د څه چې چلخانې چې د ګالل د څه چې وظیفې کولې دا ټول د څه دپاره په خپل زړه کې خدای او الله سره پوهېدله ده خو دا ویل چې بله طرف مځکه کې نظام جوړو مشر بیا زه ولې خدای پخوا د پیرانو په نظام کې هم درېږي دغه خوندونه لیدلي وه د دغه دپاره دا ډېرې وظیفې ریاضت و کوشش یې کاوه چې خلافت وګټي دلته چې الله پاک و آدم علیه السلام د خلافت ورکړي ابلیس اریان شو دا څه وشو زما د زرو کلو عبادت چې ما کړی دی د دغه دپاره اوس دا دستي پیدا کړي یوه سجده در ورسره نه ده لګولې دا حکمران چې زه پاتې شم بس یې عناد ورسره واخلي بغض یې ورسره واخلي نو چې الله ټولو ته سجده وکړي ده ورځکه ولاړ ولې خو د ده د کلو خواري عباس و ده خو د کوم د خدای دپاره کولې ده خو د دغه دپاره د هغه چې عباس یې بس کړي باید حق رسول ورځکه سجده نه کوم اوس نو زما فکر کې متوجه سي اوس په طالبان په دغه ځای کې دا ورګېږي چې الا ابلیس دا خو استثناء متصله ده چې استثناء متصله ده نو ابلیس د ملایکو د جمع څخه دی که نه ده ځینې مفسرین وایي دی د قسمو د تخمه څه د ملایکو دی د پیرانو د قسمه څخه نه دي مګر دا خبره غلطه ده بل ځای په قرآن کریم کې به راځي وکان من الجن ففسق عن امر ربه دا رقم دی وکان من الجن دی د پیرانو د قسمه څخه الله خپله په صراحت وایي مګر خو د الله کلي کاکړان دلته راغلي چپله پلاني کاکا هغه نه ورسره دا د استثناء متصله شو دا هم کاکړ دا ګای ګای په یو کلي کې ګرده کاکړان یو نورځی په پښې کې پروت دي دغه نورځی هم په دې کلي کې باره مدغم خلک دی هم کاکړ بولي باره یې کاکړ ګرده راغی یو چپله پلاني کاکړ پلاني کاکا کله کاکا مګر خو د بودباش په خاطر چې ډېر د هغو سره مشته دي د هغو سره همسایه دی په هر هم سره شریکان دا خلک دا په کاکړو باندې ایښي دلته شیطان په ملایکو کې حکمن داخل و چې د عبادت کوه په اسمانو کې اله او په جنتو کې اله لکه ملایکې بارونه خلکو په ملایکو کې شماري که نیزات د ملایکو د قسمه څخه دي نه دي ملکه خدای د نوره څه د رڼا څه پیدا کړي انسان خدای د خاورې څه پیدا کړي پیری خدای د اوره څه پیدا کړي دغه ابلیس چې دی دی د اوره څه پیدا دی د نوره څخه نه دی پیدا نو استثناء چې د هغه بنا پر دا ظاهر باندې د ظاهر د ملایکو سره ګرځي ګواکې د ملایکو جز دی زما په خبره اوس وسواس ابلیس د ابلاس څه دی مایوس رحمت د خدای مایوس ولې څوک چې آدم علیه السلام خلافت ورسېږي د دې عبادت د ضایع وبولي چې معنا ما خو دغه لپاره کول داسې ومني او ما د قسمه څخه د ملایکو نه دي د قسمه څخه د پیرانان دي د اوره څخه پیدا دي نو الله وايي ما ورته سجده وکړه ټول یې سجده وکړه الا ابلیس شکله شیطان ابا د منع وکړو زه نه کوم واستکبر او د کبر غوره کړي د ځان غټوالی یې غوره کړي باره بل ځای په سورت اعراف کې غالبا راځي د باره الله پاک ته باره تا دی د خټو څه پیدا کړی دي زه چې د اوره څه پیدا کړی یم نو اور خو د خټو بې دي زه ولاکه کولی شم چې ورته سجده وکړم نو خلک باره د قوم پرستانو دپاره هر څوک چې قوم پرستي کوي وایي قوم پرستي شیطان کوله خدای د اوره پیدا او د خپل ذات لپاره چې زه د اور یم زه اشرف یم تر چاته د انسان مګر پایه څه چې د الله پاک د دربار څه وتړل شو الله څنګه چې وایي وکانه و دغه شیطان من الکافرین د کافرانو د منځ څخه د کانه چې ورته بیا طالبان ته متوجه است کانه دی وویل پخوا نه نو پخوا د کافرانو څه کړو اوس کافر شو نو دا مطلب سور جلالین شته ټول تفاسیر دغه تقدیر ورسره شته وکانه دی فی علم الله په علم کې د الله پاک الله خو د ازله په خبر و چې دا دی جنتو ته راغلی چې عبادت یې کوه خو ما دغه دپاره کوي بیا مشرتوب په وګټي چې د خدای لپاره نو خود الله الته ویلي چې کافر دي خو ما زه ملایکو شفاعت کړو الله غږ نور ته کول ګرځي الته کنه خدای په خبر وکانه دی په علم کې د الله پاک په خواله من الکافرین کافرانو خدای یو جواب بل جواب لري چې کار څنګه من الکافرین کافرانو خدای خو خبر انسانان کنه په خبره ساره دي وساره دی وګرځي اوس من الکافرین کافرانو په جمله کې داخل ساره معنا ته واړو نو کدای په دې ځای کې سپېدلی است دوه تقدیر موږ وکړو وکانه دی په علم کې د الله په علم الله چې سره کېږي جمع مګر چې د قوم پرستی وکړه کې په یو هغه عبادت کې ملاس ونه یا وکانه دی اوس کنه په معنا سره د ساره کې اوس وګرځي من الکافرین کافرانو څخه وګرځي نو دغه د شیطان منع وکړه او بیا دا ورته وګوري شیطان چې و دلته په دې کې دغونه ته دلته بودباش وکأنت ته وسکون سکونات وکأنت ته وزوجك او مالذ هذا صور في امتحان کامیاب راوخدي کنه راوخدي هغه دی په علم کې افضل تر ملایکو دي چې په امتحان کې کامیاب ټول سجده ورته وکړه وسنه الله ابتداء سبب باران وګرځي وایي چې سمي وګړي ان شاء الله کامیاب دی خو عملي ادي پاس چې عملي پاس سجده ورته وسو بودباش زوجای بیا چیرې ودلته آدم علیه السلام خو په امتحان کې ورکړي د سړي چې فارچي شي ولاړې ساعت په معنی الله پاک د پښتۍ څخه حوا رضی الله تعالی عنها ورته جوړه کړه حضرت حوا یې سخته ناسته وه دی چې راکښېنستې ورته څه وکړي ویل زه ستا زوج جوړې ته ویل کېږي ول زه ستا جوړه یم او چې ته ستا زړه به ماته ارامه نشي دی چې ورسره منځ داسې دی بیا څه په جنت کې دلته ناست هلته ناست بله خو نارې جوړه پیدا کړه د ملوکو د جنس خو دی نه و چې بیا کې ورسره سم شوی د ملایکو سره د کومې خوا سره هغه د نوره پیدا کېدی د خاورې څخه پیدا کېدي طبیعتونه یې سره جنات ښه ځای دی
دا یې نوم پکې شوی وایي تر ده اوسه بیا د ده معاینه ملیکه هغه ورله راله باره بیا د دې ځای بودوباش د دې ګلانو د دې سیر و سیاحت پکې چې راوتله چې ویې کړه د ده پر لیکلي وو چې معنی دلکوشا نو هغې کلام راوکښه ورته ولیکل کیار نه باشد زندان بلا هغې وویل چې په دغه دلکوشا کې ګرځې چې انډیوال زندان درته جوړ دی ساتې ولاکه پکښې ګرځي یا خامخا غواړې دلته م الله پاک په جرت کې که څه معنی دلکوشا وه مګر له آدم علیه صلات وسلام طبیعت نه و پکښې قسم دلته حضرت حوا ورته جوړ کړه د ده جوړه پیدا شوه نو په دغه کلام ورته چې وزوجک الجنه ته او ستا کوروالا دواړه په واسع حیث شاء الله پاک ته چې وکلا ته چې دواړه خوراک وکړي منها د دغه جنت څخه څونه خوراک کوي رغدا څونه چې ستاسې خوښ رغدا معنا په فراغت په پراخي سره څونه پراخي وغواړه که در خوراک وکړي نو مکان چې د هر ځای څخه چې کړو دغه ځای څخه خوړلی شي مګر وکې په هر ځای کې د الله پاک تعالی په یو قید باندې یې اوس نو بهانه ورته جوړي ولا تقرب زده کړې په دې کې نو یو وخت دوی په کوټه کې ناست نو یو سپین ږیري سره مایه میله جوړه کړه بس نو دلته دا سپین ږیري ګاګی دین نه کوي چې یو حرام وي په هغې کې ولاړ چې مجلس جوړ شي ملا پکښې کې ناست وي دوی داسې یوه ناوړه خبره رامابینځ ته کړي یو بل سپین ږیري ته وایي نو هغه محرمات دي په واده کې کړي خو زه په خبره وم چې دغه شیان یې کړي بل ته وایي پروت به تفسیر شریف کتی ما ویل دغه درخته اوس کومه درخته دا په دا تفسیر کې په مخه وایي چې دغه اوس د غنم درخته دی که دا اوس پلاني په دې کې خورا اختلاف دا بل سپین ږیري ته د خپله تقوا پرته زه خو د دین دونه معلومات لرم یو ګړی خو ما غږ نه کوه اول ولې دا څنګه کېږي باره مال دا چې دي بد کار چې څوک په دې ګوته وي چې دا کومه درخته هغه دین چې کوم شیان فرض دي چې دا وکړه کوم شیان حرام شي دا مه کړه دغه ولې نه زده کوې په حرامو کې دغه ځای غوټه چې د درخت پوښتنه کوي چې دا کومه درخته ده دا کومه غوره د ګیرد شروع کړې په دې درخته کار تفسیر ابن کثیر دغه معیار وکړي برای د دغه درخت زده کړه تا ته ګټه کومه ګټه رسوي چې ته زده کړې چې دا د فلاني درخته و چې الله پاک یې ورته کړه او که په جاهل یې کوم ګناه درته لري چې ته په دې خبره چې کومه درخته وه څوک به خدای پاک ورځ قیامت ودري چې دغه درخته دې ولې نه وایي لکه زه کړې دا کومه درخته چې ما آدم علیه السلام ته معلوم یې یا به چا ته جنت ورکړي چې افرین تا دا درخته معلومه کړه چې دغه درخته و چې ما ورته مې دا درخته یا تا ته معلومه یا نه معلوم چې کوم شیان حلال دي هغه معلوم کړه چې دغه حلال دي دا کوه چې کوم شیان حرام دي دغه مه کوه دغه شیان ځان ته معلوم نو د آیات کریمه ترجمه دا رقم کېږي وقلنا موږ ویل الله تعالی وایي یا آدم ای آدمه اسکن بودوباش وکه و اوسېږه انت ته وزوجک کوروالا ستا چې حوا رضی الله تعالی عنها الجنة په جنت کې و اوسېږي وکلا تس خوراک وکئ منها د دغه جنت څخه رغدا په پراخه پیمانه چې هر څونه خوړلی سي حیث شئتما حیث په هر هغه ځای کې شئتما چې ستاسې خوښه سي د هر ځای چې مو خوښه سي هر څونه چې خوړلی سي هغونه خوراک وکړئ ولا تقربا او تاسې دواړه مه نږدې کېږئ هذه شجرة و دغه درخت ته چې درخته د غنم دی یا بله درخته خو چې الله پاک ورته ښولی وه فتکونه تاسې به سئ من الظالمین د ظالمانو څه به سئ که ورته نږدې سئ خو الله پاک ځینې منع کړله نو چې خدای منع کړه پر هغه منع سربېره که دوی ورنږدې سي نو الله پاک بیا د ظالمانو څخه کېږي پر خپلو ځانو مو ظلم دا د دې آیت کریمه ترجمه ده د هغه